سلیم راز په پښتو ادب کې د ترقی پسندۍ د هغه روایت امین ګڼل کیږي چې بنسټ یې کاکاجي صنوبر حسین مومند ایښی و. هغه تر اخره په خپله سیاسي او ادبي نظریه کلک ولاړ و. سلیم راز چې خپل نوم یې محمد سلیم خان و، د مارچ په 29مه نیټه په کال 1909 کې په چرسده کې زیږېدلی و. د زده کړې د وخت نه د لیکلو او ادب سره شوق و او په ډېره اسماعیل خان ډیګري کالج کې د سبق ویلو په وخت په کال 1956 کې مجلې ګومل د پښتو برخې لومړی زده کوونکی مدیر و. سلیم راز یو کل وقتی لیکوال و. هغه د شاعر، کره کتونکي، صحافي، سفرنامه‌نګار او تجزیه‌نګار په حیث ټول عمر لیکل کړي دي او په ژوند کې بل کار نه دی کړی. د ادبي تحریکونو مشري هم کړې ده او په پښتو کې د نړیوالو غونډو جوړولو روایت هم سلیم راز ته منسوب دی. د شاعرۍ نه علاوه هغه په رحمان بابا هم یو کتاب لیکلی دی او رحمان بابا یې په یو نوي رنګ کې وړاندې کړی دی. د هغه له نظره رحمان بابا د یو ملنګ په ځای په سماجي توګه یو بیدار او ترقی پسند شاعر و چې د خپل چاپیریال ژوره مشاهده یې لرله. د سلیم راز د کره کتنې کتاب تنقیدي کرښې ته د خوشحال خان خټک جایزه هم ورکړل شوې وه. سلیم راز به لیکوال او شاعر روخان یوسفزي ته خپل ادبي ځایناستې ویل. د مشال رادیو سره د خبرو په وخت روخان یوسفزي د سلیم راز د نظریاتي وفادارۍ په هکله وویل. هغه ته د کاکاجي صنوبر حسین مومند یو فکری وارث چې کوم دی نو ویل کېدو سلیم راز صاحب سره. بل سلیم راز صاحب د دغه د ترقی پسنده د انجمن ترقی پسند مصنفین یعنی اوس په د مرګ نه دغه مخکې خو هغه د ټول پاکستان صدر هم پاتې شو، وخت په وخت باندې هغه د مختلفو عہدو باندې هم پاتې شو ده او باقاعده او په دې صوبه کې د فارغ بخاری صاحب دینه یا د اجمل صاحب دغه نه پس چې کوم دی نو سلیم راز صاحب یو عملی طور او متحرک دغه ترقی پسند تحریک سره چې کوم دینو دا کمټمنټ او دا تړون د ابتدا نه او تر اخیری پورې تر مرګ پورې چې کوم دینو دغه کمټمنټ بالکل برقرار او هغه د عمل نم ثابت او دغه د شعر نم ثابت دی، دغه د نثر نم، دغه د تقریر نم، دغه د نور سرګرمونه او بیا دا چې د سلیم راز صاحب د ټولو نلوي کریډټ چې کوم دینو هغه د پښتو دوا نړیوال کانفرنسونه کول. دا زما په خیال چې د سلیم راز صاحب هغه د یو قسم له دغه د نوم خو دغه خو بهرحال د دې په شا باندې دغه سوچ او دغه فکر او سلیم راز صاحب یو تربیت یافته او نظریاتي کمټمنټ دغه شو، یو روشن خیال، هغه ډیر لوست سړی او هغه د داسې نو چې لکه صرف د بعضې د فیشن په توګه باندې دا نظریه نه و دغه کړی بلکې عملی تورم دغه بل دا چې هغه د پاکستان د کمیونست پارټۍ د مرکزی کمیټې ممبر هم. البته دا چې د سوویت یونین د انهدام نه پس خلک چې کوم دینو بیا هم تر شول ترقی پسند یا دغه او سلیم راز صاحب په خپل دغه تر اخیره پورې هغه ولاړو په دغه نظریه باندې او دغه د نظریه او د عقیده چې جمهوریت روشن خیالي او اعتدال پسندي او د فرقواریت خلاف، د جهالت خلاف، د مذهبي انتها پسندۍ خلاف دا دغه یو میشن او دغه میشن هغه پوره کړو او زما په خیال چې سلیم راز صاحب موږ سره په مشرانو کې د ترقی پسند دغه کې هغه مشرانو کې چې هغه با عمل او متحرک او بالکل یو قسم لا چې کول وختي لیکوالو بل څه کار نه کړي بل څه کسب نه کړي، هغه د ژوند مقصد چې کوم نه هغه ترقی پسند سوچ او فکر عام کولو. سلیم راز د باړې نه تر باړهګالۍ په نوم یو رپورتاژ او د یقین په نوم په اردو کې هم یو کتاب لیکلی دی چې بیلابیل مضمونونه پکې شامل دي. هغه په لومړي ځل په کال 1978 کې عالمي پښتو کانفرنس جوړ کړو او بیا په کال 2000 کې د دویم عالمي پښتو کانفرنس تابع وکړه چې د نړۍ د ګوټ نه پښتنو لیکوالانو پکې ګډون وکړو. د سلیم راز نږدې ملګری او لیکوال نور البشر نوید د هغه په اړه مشال رادیو ته وویل. سلیم راز صاحب ادب، صحافت، سیاست، نظریه په بنیاد د نظریاتي لارې په بنیاد باندې هغه داسې یو سفر کړی دی چې هغه ادب د پاره د ژوند، صحافت د پاره د ژوند، سیاست د پاره د ژوند، د نظریه د ځپلو ولسونو د خدمت او د دې ټولو بنیادی او مرکزی هدف د سلیم راز صاحب لاو چیرې په دې ټولنه کې مساوات او انصاف او هغه ټول برابرۍ راشي د سپوږی چې زمونږ ټولنه د اړیکه خو ځپلو ولسونو ټولنه ده د هغې د حقونو خبره کړې ده، که هغه د ادب د لارې ده، که د صحافت د لارې ده، که د سیاست د لارې ده، هغه د نظریې په بنیاد باندې دا کړي دي. دا درې واړه سفرونه چې کوم دي هغه د نظریې په بنیاد کړي دي او هغه د کردار او د گفتار داسې یو غازی او د کردار او د گفتار داسې یو کمیټډ انسانو چې هغه تر مرګ پورې دغه خپل لار، دغه خپل هدف، دغه خپل سفر د داسې جاری ساتلی دی چې په دې کې هغه یو ذره هم د
نه کړي یو زره هم هغه واپس ټوټر نه دی اغشته واپس نه دی راګرځیدلی بلکې هغه تر اخره وخت پورې خپل ژوند سره خپل نظریه سره د خپل ولسونو سره د خپل لارې سره د ټول سفر سره هغه دونه کمیټډ پاتې شوی دی چې هغه خپل ژوند کې چره هم واپسې لار د غلار سره د ستومانه اډو خبره نه کړي دغه وجہ چې هغه دونه کمیټډ کینو په دغه دورونو کې په دغه سفرونو کې ډېر خلک واپس راګرځېدلي دي یې خپل لارې پریخي دي یې خپل خبره پریخي ده یې خپل نظریاتي سفر پریخي دي هغه نظریاتي وابستګي او تعلق او تړونې پریخي دي خو سلیم راز صاحب د ژوند په اخیری ورځو پورې هم تر اخیری سلګي پورې دومره کمیټډ دومره مستقل مزاج شخصیت پاتې شوی دی چې هغه تر اخره وخت پورې دا سفر جاری ساتلی دی او په سفر کې هغه د یو څو ورځې د دمې سره زموږ جدا شوی دی نن هم هغه خپل ملګرو ته خپل ولسونو ته خپل ځپلو خالقو مزدورانو ته خپل شاعرانو ادیبانو ته خپل سیاسي او نظریاتي خلکو ته یادې او دا زمونږ د پاره د خوش قسمتۍ خبره ده چې دا شخصیت ته چې هغه نه یوازې په پښتونخوا کې یادېږي بلکې د پاکستان په نورو برخو کې نورو جبې ویون کې نورو قومونو او کې هم د سلیم راز صاحب شخصیت ډیر احترام لري ډیر په درناوي ورته ګوري نو دا زمونږ د پښتنو لپاره ډیر یو مثال لري او زمونږ د لارې مشال لري سلیم راز د میاشتنۍ مجلې عدل مدیر هم و او د دینه علاوه د اردو او پښتو په ډیرو ورځپاڼو لکه وحدت، هیواد، شهباز، حقیقت، مشرق او آج کې په کلونو کالمونه هم لیکل. د عالمي کانفرنسونو په سلسله کې د سلیم راز همکار او د ادب استاد پروفیسر اسیر منګل د هغه یادونه د مشال رادیو سره داسې شریک کړل. سلیم راز صاحب دی الله تعالی د خاورو سره وبخي دا څلورم تلین دی چې موږ نه جدا شوی دی وړومبي ځل ما راز صاحب د محمدین مقید په مزار د ټل په یو مشاعره کې په غوسه لیدلی و غوسه شوی په دی و چې سټیج سیکریټر به بیا شاعرانو ته خواست کولو چې سیاسي نظر نه به ډډه کوي سیاسي نظر نه به ځانونه ساتئ ولې راز صاحب احتجاجاً پاسېدو چې زه یو نظریاتي سړی یم زه به خامخا خپل فکر وړاندې کوم بیا چې زموږ ورسره یو څو ملاقاتونه وشول نو موږ د راز صاحب فن او شخصیت سره اشنا شو په کال 1980 کې لومبۍ عالمي کانفرنس وکړو یعنی پښتانه په لومبي ځل په عالمي کچ د عالمي غونډو سره اشنا کړلو د دې کانفرنس پرانستا د غزل بادشاہ امیر حمزه خان شینواری کړی و او بادشاہ خان پکې په د خصوصي ملما په توګه ګډون کړی او دلته یې چې کم تقریر کړی و همدغه اخیری تقریر شو د نه پس بیا بادشاہ خان بیمار شوی و موږ چې کله په 2015 او 2012 کې د پښتو ادبي چمن ټل د سوري لاندې چې کم دوه نړیوالې غونډې وکړې او په دې دواړو غونډو کې موږ سره راز صاحب ډېر د زړه د اخلاصه مرسته کړې وه ډېرې منډې ترډې را سره ویلي وي نو د هغې نه پس مونږ یو بل ته ډېر نږدې شولو او بیا یو داسې وخت هم راغی چې مونږ عالمي پښتو جرګه جوړه کړه راز صاحب چیرمین زه وایس چیرمین او فریدون خان جنرال سیکرټري وټاکلی شو راز صاحب د یو ښه شاعر محقق او نقاد نه علاوه ډېر دروند پښتون و په ټوله پښتونخوا کې یو شان مقبول و وجه یې دا وه چې دی به ګرځېدو د پښتو ژبې او ادب د ودې دپاره به هر وخت په سفر و په ځینې سفرونو کې ورسره زه هم ملګری شوی وم ایوب صابر او کلندر مومند صاحب ډېر د نږدې ملګري وو اکثر به په علمي بحثونو کې دغه مشران یادول مطلب دا چې راز صاحب خپل ټول ژوندون خپلې خاورې ته خپل ولس ته وقف کړی و د وطن درد او د ولس درد یې خپل درد ګڼلی و زړه کې دردونه د ولس ځایوم اوس کیفیت زما د غم بدل دی سلیم راز 22 کاله مسلسل د پاکستان د انجمن ترقی پسند مصنفین جنرال سیکرټري پاتې شوی دی او بیا تر مرګه د انجمن ترقی پسند مصنفین صدر وو د هغه د ادبي خدماتو په اړه لیکوال او د ادب استاد ډاکټر وزیر شدان مشال رادیو ته وویل
راسب خو زم چې که د پښتو په حواله هغه نوم دی چې همیشه به یاد ساتلی شي. هغه په پښتنو مین و. هغه د پښتنو درد په زړه کې لرلو، د پښتو درد په زړه کې لرلو. نو هغه ما خیال دی چې په آرام نه کېناستو، د پښتو په حواله به هغه کله یو ځای کله بل ځای، کله یو تپې ته کله بلې تپې ته. نو هغه په واقعي په عملي ډول دغه کار کړی دی چې تاسو چې راغونډ په یو مرکز یې نه کړم هرې تپې ته د جرګو سره ځم. نو دی په یوازې ځان کله به کراچۍ ته تلو، کله به سیبي ته تلو، کله به کویټې ته تلو، کله به سوات ته تلو، کله به جنوبي اضلاع ته تلو. نو د پښتو په مینه، د پښتنو په مینه به دا کوشش کوو چې د پښتنه بیدار کړي، د پښتو مینه به سره پیدا کړي، د پښتو په حواله په هغوی کې بیداري پیدا کړي. نو حقیقت دا دی چې په دغه حواله د دې پښتو تحریک په حواله نو ما خیال دی چې سلیم راز صاحب ځانګړی حیثیت لري. او که موږ بیا د ده لیکنې وګورو، چونکې د شاعر هم هو، د نثر نګار هم هو، نو د نثري لیکونه او شاعري دواړه زما خپل خیال دا دی چې یو خپل اسلوب لري. شاعران او ادیبان ډېر دي خو د اسلوب خاوندان ډېر کم دي. نو زما خیال دی چې داسې خلک کسان به ډېر کم وي چې هغه په خپل اسلوب پېژندلی شي. او سلیم راز صاحب په هغه کسانو کې دی چې د هغه تحریک څوک لولي یا د هغه شعر سړی ګوري نو څرګنده پته لګي چا چې لوستی وي چې دا د سلیم راز صاحب شعر دی، دا د سلیم راز صاحب نثر دی. او بل دا دی چې د هغه په شعر کې یو پیغام دی، د هغه په نثر کې یو پیغام دی. زه د هغه یو دوه شعرونه چې خپل احساس راته خنجر دی هم مرهم دی، او لکه زخم چرته غوڅ چرته پیوند یم. زما خیال دی چې داسې شعر ډېر کمو خلکو ویلی دی او چې هر څوک یې ګوري نو هغه سړی چې د ما د زړه خبره یې کړې ده. او په ما چې مړ یې نو ژوندی څنګه یې، عجب تپوس رانه جانان کړی دی. او حور غلمان چې یادوي خطبه کې خود هر سړی وي د ملا په طرف. نو زما خیال دا دی چې سلیم راز صاحب د تلو سره پښتو ادب ته ډېر زیان رسېدلی دی، ډېر زیات زیان رسېدلی دی. خو د هغه نثري لیکونه موږ سره شته، د هغه شعر موږ سره شته، د هغه د تحریک اثار موږ سره شته. نو پښتنو له پکار دي چې هغوی دغه اساسې دغه سرمایه راټینګه کړي او د هغې په بنیاد په بره لاړ شي. سلیم راز د اکادمي ادبیات لخوا چاپیدونکي مجلې ادبیات د مزاحمتي ادب نمبر هم مرتب کړی و او د اباسین کالم رایټرز اسوسییشن سرپرست هم و. د هغه د شاعرۍ او نثر په هکله شاعر او نقاد سلیمان کامل مشال رادیو ته وویل. او رښتیا خبره دا ده چې راز صاحب د خپل ژوند هر لمحه بلکې د خپل ژوند تر اخیری سلګۍ پورې په هغه مقام باندې ولاړو چې د کمې نقطې نه هغه آغاز کړی نو اختتام هم په هغه نقطه باندې کړی دی. او ډېر کم خلک داسې دي چې هغې ټول عمر خپل نظر سره تیر کړي. د هغې خدمات د ستایلو دي. زما خپل ځاني د هغې نثر انتهایی زیات خوښ دی. یعنی په نثر کې چې د هغې کومه په نثر کې چې کم تغزل دی دا د ډیرو کمو لیکوالانو په برخه رسېدلی دی. که تاسو په غور باندې د هغې نثر ولولئ نو هغه په نثر کې یو ډېر زورور انداز خپل کړی دی چې هغه څومره لولئ نو دومره به تاله خوند درکوي. بله خبره دا ده چې راز صاحب نه ستړي کېدونکی مبارز او لیکوال، یعنی هغه هر محفل ته تللی دی، په هر محفل کې هغه د خپل نظر دفاع کړې ده یا هغه د هغې ترویج یې کړی دی او د هغې دپاره هغه خپل ذاتي روزګار ذاتي اسانۍ دی د لاسه ورکړي دي. ان چې خپلو بچو ته او کور ته هم هغه عمره توجه نه ده کړې چې د یو پلار په صفت باندې په سړي باندې د هغه ذمهدارۍ راځي. ځینې دوستان وایي چې هغه ګڼاړخیز شخصیت دی، هغه ډېر یوستوی سړی و. سلیمان کامل د سلیم راز د نظریاتي تړون په هکله خپل نظر داسې څرګند کړو. خو زما یو بل فکر هم دی د هغه په حواله باندې چې په یو وخت باندې قوم پرست هم او مترقي لیکوال یا د طبقاتي جدوجهد مبارز هم. دا دوه یو داسې متضاد لارې دي چې په دې باندې خو بحث ډیر کیدی شي چې هغه ښه کم پرستو یا ډیر کم پرستو او کنه ډیر هغه د کیڼ لاس د سیاست پلوي. زه داسې ګڼم چې یو سړي په لاس کې دوه جنډې نیولي په یو وخت باندې او دواړه په مخه روانې کړي، هغه دا کار کړی دی.
یعنی د هغه افکار تاسو ګورئ چې هغه د خپل خاورې د خپل قام د خپل وطن دفاع هم کوي او دا کام په یو داسې عالمی کام کې هم شاملول غواړي چې الته د یو قام تصور چې دی نو هغه د لاس وزي لکه تاسو د شوروي تصورات چې دی هغه مخې ته دي ځکه چې هغه بیا د یو قام هغه په هغه حساب باندې د قام نفي کوي نو راز صاحب دغه یو اړخ چې دی نو هغه د ګڼنخیز نه راوباسي او داسې په دوه پیرایو یا دوه لارو باندې ودري چې د هغه په یو نظر باندې وضاحت کول دا ګرانیږي هم او دا مشکل هغه ته هم ما محسوس کړو د هغه په ډیرو لیکونو کې هم هغه ځنې ځایونو کې داسې یو مشکل سره مخامخ شوی دی یا د ځنې سوالونو په جواب کې هغه ته دا مشکل پیښ شوی دی چې هغه د قام دفاع وکړي او کنه هغه د مترقي یا د طبقاتي سیاست په حواله باندې د یو بل فکر ترویج وکړي یا وضاحت وکړي نو دغه مشکلو او شاید چې د زمونږ د دانشورانو زمونږ د نقادانو دغه طرف ته فکري او په دغه حواله باندې غي مصلحتن سنوي خو هغه په یو وخت باندې قام پرستمو په یو وخت باندې مترقي لیکوالمو ترقی پسندمو نو زه داسې نه وایم چې ګنې دا دوه اړخونه داسې دي چې یو ځای کېدی نشي خو هغه یو مشکل سره مخامخ کړی وو او هر کله چې هغه د عمرې نه واپس راغی او هغه باندې بیا دا نقد کېده چې یاره راز صاحب ته خو موږ ته ټول عمر بل څه ویلي دي دغه څه دي نو بیا به هغه تر ډېره وخته پورې دغه وضاحتونه هم کول ماته یاد دي ماته په دې حواله باندې حمزه بابا را یاد شو چې هغه ټوله شاعري چې ده نو د تصوف په حواله باندې د خو چې کوم ځای کې هغه د قام خبره کوي نو بیا ډیره په ډاګه باندې کوي هغه صوفي هم دی قام پرست هم دی او دغه شان زمونږ دا راز صاحب چې دی نو دی هم قام پرست دی او دی مترقي لیکوال هم دی چې د یو عالمي رورولۍ عالمي برادرۍ د جوړولو متمني دی غوښتونکی دی ارمانجن دی څنګه چې د ناره وه چې د دنیا مزدورانو یو شی سره نو د هغه نارې چې کوم د ټول عمر دغه کړی دی د تبلیغ کړی نو په هغې کې هم دی کامیاب دی او خپل لیکونو په حواله باندې راز صاحب همیشه دپاره به ژوندي همیشه به همدغسې په خلکو کې هغه ته درنښت لرلی کېږي هسې خو د هغه خدمات که یو په یو باندې موږ ستایو یادوو یې نو هغه ډېر زیات دي یعنې یو خو دوه خو دغه اړخونه دي هغه ظاهره خبره ده هغه ډېر لوی اړخونه دي هغه قابل بحث هم دي او په کار ده چې بحث پې وشي خو د هغې نه علاوه چې هغې شاعري کړې ده نو شاعري یې زوروره شاعري ده یعنې که هغه د والګا په غاړه باندې ناست نو هم د خپل اباسین چپې یادوي هغه ارمان وله ورځي د شاعرۍ سره سره بیا هغه یو ښه خطیب هم دی د هغه خطاب چې دی مخاطبه چې ده هغه دومره وضاحت سره ده چې هغه په کومه نقطه باندې بحث کوي نو هغې باندې اورېدونکی ډېر په اسانه پوهېږي بل اړخ ته چې وګورو نو هغه د هغه عملي جدوجهد دی د کراچۍ د وختونو نه راواخله چې هلته کې هغه د مزدورۍ په غرض باندې تللی دی خو هلته هغه د قلم یاري پاللې ده هلته نه مجله شروع کړې ده بیا چې کله دلته راغلی دی نو هم هسې نه دی ناست لیکوالې او شاعرې حسینه ګل د یو مشر لیکوال په توګه د سلیم راز یادونه مشال راډیو ته داسې وکړه راز صاحب همیشه ما په یو حال لیدلی دی د خپلې نظریې سره جوخت د هغه به ډېرې ګیلې معنی وخت په وخت رالې د خپلې نظریې د ګوند سره د خپلو خلکو سره خو همیشه دغسې ګیلې معنی بیا لکه هوارې مشي که نه او چې کوم د بنیادي فکر سره تعلق ساتي د هر یو ګوند یا که ګوند نه وي سیاسي ګوند نه وي هغه لکه سماجیاتو حوالې سره چې یو فکر څوک لري یو سوچ څوک لري د هغې نه نشي خوا کېدی نو دغه راز صاحب مو کنه یو ډیر درون مشر یو ډیر خوږ انسان زما خو به خدای شته چې ډیره زیاته حوصله افزایی کوله زه چې په دې خپل ارتقایي سفر کې د ادب چې سوچ وکم نو زما د خپل پلار نه پس راز صاحب په ادبي ملګرو کې او په مشرانو کې یو طاهر افریدي او یو سلیم راز صاحب لکه دا دوه داسې شخصیات دي چې دوی ما ته ډیره زیاته ډاډګیرنه راکړې ده زما ملا به یې ټپوله همیشه او ډیر شاباشي به یې راته راکولو بلکې راز صاحب به ماته دا وی چې زه لکه دغه یم ستا نه ډېر زیات لکه تمې لرم او امید لرم چې ته به د ژبې دپاره د ادب دپاره او
د دې د پرمختیا لپاره ان شاء الله کار خو کې خو کار به د هغه معیار کې په هغه پیمانه به کې او د هغه معیار به کې چې کوم خواهش زما دی او کومه هیله زما ستانه ده کنه نو همیشه موږ کوشش کړی دی چې د راستې د ترقی پسند فکر او دغه پلوي پاتې شو دغه هم سفر پاتې شو ډیر زیات ځان خوشبخته ګڼم چې د راستې سره مې ډیر لوی سفرې کړي دي د لارو سفرې د سختیاو سفرې د فکر سفرې او د ادب دغه مطلب د لارو ډیر زیات چې موږ په سفر کولو هغه کې زه د راستې سره ملګری وم دغه کړي کار چې کم دی نو هغه خو ظاهر دی چې ډیر لوی دانشور د پښتو ژبې د اردو ژبې بلکې د اردوګانو سره د هغې زیاته ناسته پاسته وه نو بیا به چې کله زموږ ورسره ناسته وشوه نو هغه خاطرې به د اردوګانو سره چې کومې لرلې یا هغې سره د ناستې پاستې یا د اردو ادب د ترقي پسند ادب هغه تجربې او خاطرې چې کومې وي نو هغه به په حیثیت یو مشر چې همیشه به موږ دوه درې کشران به مخې ته ناست وو بلکې که یوازې زه به مو مخ وم د هغه خاطرونه د هغه تجربو نه به موږ ډېره زیاته استفاده کوله حسینه ګل د سلیم راز د ادبي نظریې په اړه مشال رادیو ته وویل دغه سوچ او دغه نظریه خو لکه داسې د یو خاص منطقې پورې محدوده نه وه که نه هغه د عالمګیریت قایلو او ادب چې کوم دی نو په ادب باندې د هغه نظر خور ورو ماشاءالله یو لوستې دغه که نه ادیبو نو هغه زیات ژبو د ادب مطالعه کړي او بیا هماغه خاطرې او هماغه تجربې به یې زموږ سره شریکولې زه به په ریډیو کې ما به د ریډیو ادبي کاروان مخ په وړاندې وړو سلیم راز صاحب یو داسې متحرک او فعال زموږ مشر چې هغه به په یو درخواست باندې به راتلو هغه به موږ سره به په هغه خپرونه کې به ګډون کولو کله به ما په خپله د یو موضوع سره راوغوښتو یو موضوع به معتبر که راز صاحب به رالو په هغه موضوع باندې به هغه لکه ډېر زیات ازادانه د خپلو خیالاتو اظهار وکړو دانشور خو خو په هغه کې چې کومه خاکساري وه د خاکسارۍ سره په هغه کې څه ناڅه غرور مو هغه غرور داسې و چې هغه د خپلې نظریې د خپل هغه سوچ یا د خپل کړي کار حوالې سره نه بلکې هغه په دې پوهېدو چې لکه ما چې څه لیدلي دي او ما چې څه کتلي دي ما چې څه اورېدلي دي یا چې ما د دې ټولنې نه یا د دې ژوند عمومي چاپېرچل نه څه اخذ کړي دي نو هغه ما په ډېره ایماندارۍ سره خپلو لوستونکو ته هغه رسولي دي خپلې ټولنې ته مې رسولي دي نو زه وایم چې که دغه څه ناڅه لږ د غرور او دغه چې مې پکې څه عناصر لیدلي نو زه وایم چې هغه صرف دغه نور هغه ډېر یو ملنګ انسان یو ډیر عجز طبیعت یو ډیر خاکسار یو ډیر ملنسار او بل دا چې د غم خادۍ کې ډیر زیات تکړه زما په کورنۍ کې چې څومره غمونه شوي دي الله پاک دې نور غمونه نه راولي نو په هر یو غم کې زما سره شرکت کړی دی او دغسې یوازې زه نه د هغه چې د چا سره ادبي تعلق او خپل سماج کې یو ننوتی انسان او د سماج د درد د هر یو درد د هر یو تکلیف د انسانانو نه هغه به ځان خبرولو بیا د هغې اظهار به هغه په خپلو لیکنو کې کولو د هغه تنقیدي شعور زه وایم چې که نن موږ د هغې داسې یو مختصره غوندې جایزه اخلو نو یو ډېر غیر جانبدارانه شعور لرلو هغه د تنقید په میدان کې د هغه نه چېرته د هغه په تنقیدي نظریاتو څوک خفه شوي نه دي هغه څوک داسې نه دي دغه کړي وهلي په هغه تنقیدي ګروز باندې داسې نه دي وهلي چې هغه ډېر زخمي شوی دی بلکې په ډېر مثبت انداز سره په ډیر یو مدلل انداز سره او په علمي انداز سره هغه خپل نقادانه سوچ چې کوم دی هغه که په چاو هغه که په یو فنپاره او هغه که په یو د چا په یو لیکنه او که هغه په یو مطلب که د ژوندي کس په لیکنه باندې دی هغه یو ناقدانه رایه و نو هغه په دغه پیمانو په دغه اصولو باندې هغه بیان کړي و د هغه نه چېرته څوک خفه شوي نو په دې دغه کې هغه ذاتیات نه ساتل په دغه خپل نظر کې په تنقیدي نظر کې نو زما په خیال چې هغه یو ډیر لوی او معتبر انسان یو ډیر لوی شخصیت ډیر لوی دانشور چې ډیر زیات خدمات موږ ته په ډګر باندې مخامخ دغه دي کار دي پراته دي والله تعالی دې موږ ته وس راکړي چې موږ د راز صاحب نظریات د هغه لیکنې د هغه خواري د هغه سټرګل د هغه جدوجهد چې کوم نو هغه دغه کو هغه د خپلې لارې مشال د ټولې زندګۍ دپاره د سلیم راز د شاعرۍ د ځانګړنو په هکله روخان یوسفزي مشال رادیو ته وویل
شاعري هم هغوی ډېره کړې ده او بیا دا چې د هغوی د لوی کریډټ دا ده چې د انګریزی چې کوم صنف د سانټ هغه پښتو کې لومبی چې کوم دی نو دا کریډټ هم سلیم راز صاحب ته دي چې هغوی لیکلی دی. سلیم راز صاحب شاعري نه یوازې هغې کې روماني شعرونه هم پکې شته، هغه د رومان هم د مینې د محبت د انسانیت او ډېر ښه شاعر هم و. د هغه د شعر نه هم دا اندازه لګي چې هغه د هغه په شعر کې هم چې کوم دی نو دغه خپل سوچ او فکر د نظریې او هغه رنګ هغه نه څه پروپاګانډا ده نه هغسې پرچار دی، باقاعده د شاعرانه اصولو د هغه قواعدو ضوابطو یعنې هغه زړه ته پرېوځي. هغه خپله خبره هم هغه د تشبیهاتو د علامتونو یا د استعارو په شکل کې ډېر په ښه انداز یې کړې ده، ډېر په بهترین انداز کې د راز صاحب چې کوم دی نو شاعري کله تیرو سره نسبت یې نه وی. ما به د زلفو عبادت کولو، د وصال ګټې متاوان کړی دی، مولا په نیمه شپه اذان کړی دی او خلک تیر وخت پسې منګولې مروړي، وختونه موږ پسې ارمان کړی دی. بالکل یو نوې خبره کول، یو نوې سوچ، یو نوې فکر او هغه ډېر په ښه انداز کې، ډېر په شاعرانه انداز کې. چونکې سلیم راز صاحب د دغه سترو شخصیتونو د اجمل صاحب غوندې، د سیف الرحمن سلیم صاحب، د قلندر مومند صاحب، ایوب صابر صاحب او مجوس صاحب د ډېرو لویو شاعرانو سره د هغه تعلق ناسته او نو د هغې په رڼا کې د هغې په اثر کې هم بیا دا ده چې په کلاسیک شاعرانو کې کلاسیک هم ټول لوستی و، د اردو د انګریزي ادب. نو سلیم راز صاحب یو ډېره زیاته وسیع مطالعه وه او مشاهده وه او دغه هر څه د سلیم راز صاحب په شاعرۍ کې، د هغه په نظم کې، د هغه په غزل کې، د هغه په سانټ کې دا بالکل جوت دي او چېرته هم هغه د خپلې شاعرۍ نه لکه د بعضې شاعرانو یعنې هغه پروپاګانډا یا هغه د څه ته چې موږ هغه د سټیج شاعري وایو هغې نه بالکل ځان چې کوم دی نو ښه شعوري طور بچ ساتلی دی او ډېره ښه شاعري ده او په هغه شاعرۍ کې هم هغه ډېر په ښه انداز کې، ډېر په شاعرانه انداز کې دغه خپله خبره چې کوم دی د خپل انسانیت، د خپل قام، د خپل ولس د ستونزو، د محکومو د مظلومو انسانانو طرفداري هغه ډېره په جرأت سره او ډېر په حکمت سره کړې ده. لیکوال او شاعر مصطفی سالک د سلیم راز د ادبي هلو ځلو په اړه د مشال رادیو سره خپل نظر داسې شریک کړو. سلیم راز صاحب د خدای وبخښي یو ترقي پسند شاعر او که دا وایو چې د پښتو د ترقي پسندو شاعرانو لوی نماینده شاعر نو بې ځایه به نه وي. سلیم راز صاحب د طبقاتي ژوند په ضد مبارزه کوله او مقصدي ادب یې تخلیق کوه. د غریب، مزدور، بېوسه او بېروزګاره خلکو دپاره یې شاعري کوله او د سرمایهدارو او سرمایهدارانه نظام خلاف و. د ده د شعر لاره هغه لاره ده چې پخوا اجمل خټک، قلندر مومند او سیف الرحمن سلیم پیتلی وو. سلیم راز صاحب سربیره په شاعرۍ ګڼ د نثر کتابونه هم لیکلي دي، تر دې چې په رحمان بابا هم یو کتاب لیکلی دی، خو په دغه کتاب تنقید دا کیږي چې راز صاحب پر رحمان بابا کوم کتاب لیکلی دی په هغې کې دا ترقي پسند شاعر ګڼلی دی، حالانکه هغه وخت کې نه مارکسیستي تنقید و او نه ترقي پسندي وه او رحمان بابا یو مسلمان کلاسیک شاعر و. سلیم راز صاحب چې ژوندی و نو د انجمن ترقي پسند مصنفین غونډو ته به هم راتلو. زه هم څو ځل ورغلی یم، ښه بحثونه یې کول او د ځوانانو په روزنه کې برخه اخیسته. په پای کې به د راز صاحب یو شعر درته ووایم: څه پوښتئ یارانو رانه مه پوښتئ، راز یم خو شعرونو کې ظاهر یمه. په پښتو ادب کې انشائیه او په پښتو کې سفرنامه د سلیم راز هغه کتابونه دي چې د تکل او سفرنامې د 50 کلن سفر بیان پکې شوی دی. شاعر او دانشور رزق فهیم په ادبي تحریکونو کې د سلیم راز د ونډې په هکله مشال رادیو ته وویل. سلیم راز خو واقعیتا هم چې یو په اردو کې اصطلاح استعمالیږي چې احساس شخصیت، یعنی د یو پوره دور نماینده و. حقیقت هم دا دی که نه، او 4-5 نسله زما دا خیال دی چې هم دی په تربیت او روزنې کې راغلی او هم ده روزلی دي. نو په دا لحاظ باندې د هغه د شخصیت رنګونه ډېر متنوع، هغه یو ډېر متحرکه او داسې شاعر و که نه چې په شعر کې توان هم او جرأت هم او نویوالی هم او توانایي هم وله. له دې سره د سلیم راز صاحب نثر چې دی، خصوصا تنقیدي نثر چې و، په شعر چې هغه څومره پوهېده او بیا د شعر چې کوم فلسفیانه او سیاسي اړخونه دي په هغه باندې سلیم راز صاحب ډېر پوهېدل او ډېر د کمال د هغه ګرفت و، نه صرف د شعر په کړوړه باندې بلکې څومره ادبي ژانرونه دي په هغه باندې د دوی نظر، تنقیدي نظر ډېر د ستاینې وړ. خو تر دې ټولو مهم د سلیم راز صاحب هغه متحرکه شخصیت د یو اکټیویسټ په طور، د یو فلسفیانه او نظریاتي کادر په طور باندې هغه ډېر متحرک و او تر دې آخري عمره پورې متحرک و. نو دغه
تحریک بیا دا فایده ولا کنه چې د زموږ رنګ ډیر خلک سی هغه ته د صرف دا چې دا هغه د تحریکونو برخه به جوړ شو بلکې هغه څخه په ماخستنی هم کوله استفاده به هم کوله لارښوونه به هم ځینې اخیستله نو خدای دې د دغه جان روښانه کړي خو د ژوند په معنا چې دی څومره پوهېده او په کومه معنا چې دی څومره پوهېدلی تر دې آخري وخته پورې د هغه له هغه د ژوند له هغه معنویت سره د ژوند له هغه نظریې سره په ډېر په کلکه ولاړ ولو او خپل ټول ژوند دغه لکه موږ چې وایي که همګي وخت شاعر ادیب او دغه یو فعال او دغه برکتونه دي چې مطلب په دې کرشودې سیمې ته اوس هم ډېر خلک دي چې دوی تر روزنې لاندې پاته شوي دي او د دوی عکس پکې ښکاري د سلیم راز د نثرنګارۍ په هکله روخان یوسفزي خپل نظر د مشال راډیو سره داسې شریک کړو د سلیم راز صاحب د نثر زما په خیال چې په پښتو کې دا زما ذاتی نظر د کېدی چې څوک سره اختلاف دا اختلاف هر چاته حاصل دی خو د راز صاحب نثر چې کوم دی دا بالکل یو منفرد دی یعنی دومره خوږوالی دی په هغه نثر کې د هغه چې کوم شخصیت نګارۍ باندې د هغه نور کتابونه چاپ دي په د شخصیاتو باره کې یا د موضوعاتو حواله سره بل دا چې یوازې دا نه په اردو کې چې دغه د اردو چې کوم د کمال اردو به لیکل د صحافي په هیزم د کالم نگار په هیزم او د راسب د نثر دا کمال چې هغه داسې د لفظ نه یعنی لفظ پیدا کول بل متبادل د جملې نه جمله جوړول او هغه دومره خوږ او هغه داسې ده چې د راسب په نثر کې چې کوم هغه دغه د نظم و ضبط لکه څنګه چې په نظم کې پکاري په دغه نثر هم داسې دی چې هغه سړی چې شروع کینو هغه ترسو پوری چې هغه ټول مضمون او دغه نه ویلسته نو سړی ته سړی نه کیږي انو حالانکه هغه ډیر زیات لیکل کړی دی د سلیم راز صاحب ډیر زیات لیکل به کول او کمال داو چې هغه که هر څه لیکلی دی سلیم راز صاحب هغه که نثر لیکل دی که نظم لیکل دی که اردو کې لیکلی که پښتو کې لیکلی دی کاغه چا تخطونه لیکلی دی او کاغه تخطونه راغلی دی سلیم راز صاحب په دې کې ډیر زیات چې کوم دینو دغه انسانو هغه د هر څه ډیر په خطر طریقې سره پر ریکارډ او محفوظ ساتلی دا دغه یو بل لوی کمال زموږ اکثر د لیکونکو د خپل لیکونه او دغه چې کم نه ضایع شي خطونه نور لیکونه یا چاپ شي دغه خیال نه ساتي په دې کې سلیم راز صاحب چې کم نه هغه ډیر زیات محتاط او ډیر زیات چې کم نه یعنی په دې پویدو چې دا د کار سيزونه دي هغه هم ډیر محفوظ ساتلی دي نو سلیم راز صاحب زما په خیال چې هغه ځان ته یو مکتب نومو ځان ته یو دغه ځان ته یو مدرسې نومو ځان ته یو منفرد سټایل دی منفرد انداز شاعر نثرنګار او څنګه چې ما ذکر وکړو او زه خو ذاتی طور چې کوم نه ما د پاره خدا ډیر د ویاړ خبره ده چې هغه په خپل ژوند باندې باقاعده لیکلي د خپل ادبي وارث په توګه چې کوم نه زما نوم لیکل دی او دا ویلي دي چې زما نه پس زما د ادبي وارث چې کوم دی زما دغه فکر دا به روخان یوسفزي وي نو ما د پردا ډیر لوی اعزاز دی چې ډیر یو ځای سفرونه ناشته د عالمي پښتو کانفرنس کې یو ځای منډه ترلې یو خوا ګرځیدل بل خوا ګرځیدل بل سلیم راز ډیر نفیس انسان او ډیر کم گو په خبرو کې ډیر کم خوراکه ما به اکثر دوی چې راسب ته پای څنګه هغه ډیر زیات او ډیر یعنی تربیت یافته انسان او تربیت یافته پښتون بي ضرر انسان او سلیم راز زما په خیال دا چې په سوق نشي راوي سلیم راز موږ ته ضرر رسول دي موږ سره چتا بدکلامي کړی دا یا داسې صداغه د خلینو موږ داسې خبر اوریدلې یا داغه د لیک نه موږ له صداسې یعنی هغه لیک کې دي چې زونه کوم ډیر چې کوم نه هغه د تهذیب او د ادب او دغه بخیال ساتلو لیکوال او شاعر اکبر هوتی د سلیم راز د فن او شخصیت په اړه مشال راډیو ته ویل نو سلیم راز صاحب په حواله باندې خو په دې لیک سات کې به خبره زمونږ لپاره مشکل وي خو هغه د پښتونخوا وطن یو ډېر لوی شخصیت د علم په حواله د دانش په حواله باندې د مطالعه په حواله باندې ډېر جوړ مطالعه لرله بیا چې داغه کمی نظریه سره تعلق یعنی داغه د پروګریسیو چې کوم ایډیالوژي وا یا ترقی پسندي نو هغه سره تر د مرګ پر ډېر کمیټډ پاتې شو بالکل داغه په دغه نظریه کې ششخرانه د دې ثبوت داغه لیکونه دي داغه تخلیقات دي داغه نقد یعنی داغه تنقیدونه دي داغه جایزې دي تجزیه دي دا ټول چې دي نو مګه چې موږ ویلو په هغه کې داغه د چې کوم سوچ کوم فکری اړه نو تر برسره کیږي زه خو په ذاتي توګه د راز صاحب سره زمونږ ډېر د سټوډنټ لایف نه تعلق
راټول شو او بیا چې د نو وخت په خپل ملاقاتونه کېدل راز صاحب کې یو کمال دا چې به ګرځیده هم ډېر چې د مردان یم نو مردان سره هم دا یو ډېر نږدې نسبت یو په خرشته ور سره مردان ته بغیر راتللو نو دلته چې دی نو لیبر پارټي دفتر وغه ته براته زمونږ د ادبي دوستانو مرکه مردان اجلاسونه لبراته په ځانګړي رنګ کې به زمونږ د یونو تراته ولته مونږ ناشته کولې د دې مرګ نه سمو دوران زمونږ ناشته شی نو سلیم راز صاحب یو خوږ انسانو نفیس انسانو نرم انسانو ډېر پوه انسانو او بل دا دغه شخصیت کې ډایورسټي واغه د مشرانو سره مغه جس کې د کشرانو سره د ځوانانو سره نو موږ ورته ډېرې ښې خاطرې مشته خو که چېرته مکملو شو نو موږ شریک هم کوو د ادب او کلتور په هکله په بیلابیلو ورځپاڼو کې لیکنې کوونکي شیر عالم شنواري چې د سلیم راز سره د کال 2000 په عالمي پښتو کانفرنس کې ملګری و مشال رادیو ته د هغه د فکر په هکله وویل سلیم راز صاحب خو د پښتو ادب یو ډېر ځلند ستوری دی او د شلمې د 20مې صدۍ د روښانه فکر او بیا د پښتون قام په دې نړیوالي سیاسي نظرنامه کې ډېر جوت دی ډېر ښکاره دی ما چې څو پورې د هغه فکر سټډي کړی دی او زه هغه سره په ډېرو دستورو کې پاتې شوی یم نو زه په دې انت یم چې سلیم راز صاحب په دا خبره کوله چې په کار دی چې موږ پښتانه خپل جانبداري واضح کړو ځکه چې که موږ ځان غیر جانبدار ګڼو نو بیا به د دې فایده زموږ مخالف ته رسي او دویمه خبره ودا کوله چې چېرته داسې دور و چې پښتنو پکې تورې کار کړی دی یا تورې چلوله نو اوس په کار دی چې موږ د امن دپاره کار وکړو هغه توکي مخې ته راوړلو هغه کلتوري خبرې مخې ته راوړلو چې موږ زموږ په حواله باندې د امن پیغام په دنیا کې خور شي او بله دا چې درېیمه غټه نقطه د هغه په شعر او ادب کې د استعماري قوت یا د معاشي قوتونو د غریبو خلاف جهاد کولو دا هغه درې نقطې وې چې سلیم راز صاحب د اخره پورې په دې باندې ټینګار کړلو هغه پې ولاړو هغه به دا ویل چې موږ په کار دی چې موږ خپل جانبداري واضح کړو د استعماري قوتونو خلاف ودرېږو او موږ په جار ووایو چې موږ څوک یو که موږ غیر جانبدار شو یا غیر سیاسي شو نو د دې فایده به زموږ مخالف ته رسي سلیم راز د ټول فکر ټوله منبع همدغه درې څیزونه وو سلیم راز په پښتو او اردو دواړو ژبو کې تر 500 زیات کتابونه لیکلي دي چې د یو څو نه علاوه ټول ناچاپ دي هغه د مې په 18 نیټه په کال 2021 کې په حق ورسېدو راشد خټک مشال رادیو اسلام آباد